احرام تړي د بیت الله پلور زنا پمینا مینا حجان روان دي د جانان زیارت کوینا پمینا مینا حجان روان دي د جانان زیارت کوینا پمینا مینا احرام تړي د بیت الله پلور زنا پمینا مینا حجان روان دي د جانان زیارت کوینا پمینا مینا حجان روان دي د جانان زیارت کوینا. اول در امارها بودیم و امشب ما را انتقال داده در مینای شریف به خاطر ایران بستیم، به خاطر حج فرضی. انشالله همه چیز مهیاست، هیچ کم کاست نیست، همه چیز برای ما نان او همه چیز میرسه. نمازهای خودم با جماعت خواندیم، انشالله همه کار ما مکمل خوب است. راغلی د حج لپاره ډیر انشالله ښه ترتیب ښه دغه برابر دی. موږ اوس د خپل وطاکوس او مینا ته راغلو په موټرو کې او ډیر په ښه ادب په ښه احترام موږ راغلو. خدای تعالی دې وکړي د ټولو مسلمانانو حجونه خدای تعالی قبول کړي. انشالله موږ ډیر ښه د هر چا څخه د خوشحاله یو، خپل د کارګرو د خدمتګاران چې موږ ته خدمت د خدای لپاره کوي او کوم معلمان کوم حجان چې موږ سره دي، انشالله موږ ډیر ښه راغلي او ښه روزه کیږو. راغلي و منا شریف ته موږ د امارات اسلامي څخه ډیره مننه کوو. خدای دې دوی ته قوت او عزت ورکړي، خدای دې دوی همیشه پایدار ولري چې خدمتونه ډیر سوي دي. واقعا ډیره نازولي یو د حساب کې د ډوډۍ او د افتوامات او د ګرد شي. موږ خوشحاله یو، خدای دې دوی ته عزتونه ورکړي، خدای دې دوی پایدار ولري، خدای دې زموږ ملت ته. از اتاق آمارا آمدیم اینجا در منای شریف هستیم. الحمدلله همه چی فراهم، مثل صبحانه، نهار، شام که الحمدلله همه تو نهار همه چی هست. امکانات بسیار خوش ما میبینیم، بسیار امکانات برابر ایستیبا نسبت به سالهای دیگه بسیار خوش نظر هستم. مثلا بسیار تشکر میکنم بالخصوص از مقامات امارات اسلامی، تشکر بسیار میکنیم که بخاطر اینکه کل چیز برای مردم افغانستان واقعا فراهم کرده.